ولسمشر غني په ځان عریضه وکړه دا چې څنګه اوسې ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تاسې په ټولنیزو رسنیو کې د ټامیانو کلمه اورئ چې عموما دا کلمه خلک د هغه چارواکو په اړه استعمالوي چې کورونه یې بهر کې دي خو هلته اوسېدلي او اوس دلته راغلي او لوړې حکومتي دندې لري. خلک په دوی ځکه نیوکه لري چې په وینا یې د افغانستان له حالاتو کلتور او خلکو سره نه دي بلد. په دوی کې ځینې داسې کسان هم شته چې حتی هغه پښتو دري هم صحیح نه ده زده او ماته ګوډی وایي. تازه ولسمشر غني ویلي د یو وزارت له مرستیال څخه مې وپوښتل چې د کندوز مرکز کوم ځای دی. ویلې کونړ. ولسمشر زیاته کړه هغه یعنې د وزارت مرستیال ملامت نه و ځکه چې له بهره راغلی و او د افغانستان په اړه معلومات نه لرل. ولسمشر غني دلته په ځان عریضه کړې د وزارت لپاره وزیر او معین خو همدا دوی ټاکي. په دې اړه خلکو ویلي چې له داسې کسانو به څه د خدمت تمه وشي چې حتی د خپل هېواد د جغرافیې په اړه معلومات نه لري. له ټامیانو سره د خلکو مخالفت له همدې څه دی چې ولسمشر په خپله وایي خلک وایي په افغانستان کې ډېر قدرونه شته همدلته یې زده کړې کړې سختۍ یې تېرې کړې د خلکو له ستونزو خبر دي او د خلکو په ژبه پوهېږي او هم دوی په دې خاوره حق لري او باید له وړو او ټیټو دندو کې کارونه وکړي. خلک وایي له بهره راغلي کسان د خدمت لپاره نه بلکې د پیسو لپاره راغلي او که حالات خرابېږي یا بل څه کېږي دوی په کیسه کې نه دي ځکه کورونه یې تیار بهر کې دي د نورو هېوادونو پاسپورټونه لري او سخت حالات کې ځانونه وباسي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.